بیدل نشته لکه د ټوپ په پکې روانې. دا د الله د قهر او د غضب مذهب. دا ولې وروڼو زما د خبرې مقصد ته دې ته ګورئ. دا د څه د وجې؟ دا هغه ګناه یې کوله چې په مخ د کائنات کې د هغې ګناه نه ځناور هم ځان ساتي. وروڼو دا ګوره ډېره انتهایي خطرناکه ګناه ده. د هلکانو دا کار، دا بچه بازي، دا هلکان ساتلو، او دا داسې ګناه ده. زموږ یو لوی امام د امام ذهبي وره، بعضې خلک وایي موږ خاص هلکانو سره ګرځو. امام ذهبي په دې باندې یو کتاب لیکلی الکبائر، په هغې کې لیکلي دي چې کوم سړی ښکلي هلک ته نظر کوي، ګوري و تاسې، او کوم هلک سره لاس میلاوي، یا یې په لاس اچولي، یا ځان سره ګرځوي. دویم نمبر دا کوم چې دا ورسره دا غلط فعل کوي، سواء دا درې واړه برابر دي. ګورئ چا به هلک دا کړي وي، زه خو په ښه نظر وي، زه خو ته په بد نظر نه ګورم. په بد نظر ورته ولې ته نه ګورې؟ څوک داسې چل کوي ته ځان سره هلک ساتلی وي، او څوک پکې راته شعرونه هم بیان کوي چې په زړه کې داسې عیب نه وي، رحمان او ښکلې مخ ته په کتو کې ګناه نشته. ولې نشته؟ وایي دا چې رحمان بابا، نو رحمان بابا څه پیغمبر خو نه، زموږ دپاره څه دلیل خو نه دی رحمان بابا. یو ښکلې شاعر و، یو عاشق رسول و، ټیک شو. د شعر د هغه شعر خو زما دپاره دلیل نه دی. ما ته خو الله وایي چې ښکلې مخ ته به نه ګورې، په شهوت باندې به نه ګورې، د جینۍ مخ ته به نه ګورې، که ښکلې دی او که خراب دی ورته به نه ګورې چې پردی جینۍ ده. هلک دغه دی او دغه دی زموږ د علماو د حدیثو دغه راغلی چې کوم ښکلې نه به ګورې ورته، ځان به یې لر کوې، نو ته به یې ښکلې دی او په زړه کې دی. او دا د رحمان بابا شعر هم نه دی، دا دغه شی داسې دی د بچه بازانو جوړ کړی دی. نو دا درې واړه برابر دي. او سخته ګناه د سخته ګناه. ګناه څومره ده ما ته وګورئ، ګناه دومره لویه ګناه ده چې الله د سره د دې دپاره حد نه دی جوړ کړی. حدود شته زموږ په اسلام کې. ګوره غلا دې وکړه نو الله حد قایم کړی دی، لاس ته پرې کړی. په چا د الزام ولګو نو الله قرآن کې ویلي 100 دورې وله ورکه. چا شراب وڅښل 80 دورې وله ورکه، دا قرآن کې دی. چا زنا وکړه زنانه سره نو کو غیر شادي شده دی نو دغه کې کوړې وله ورکه، او که شادي شده دی نو رجم یې کې. دا ټول حدود په قرآن کې شته. د هلک دا کار چې څوک وکړي نو د دې دپاره الله د سره حد نه دی مقرر کړی. دا ولې؟ د دې مونځ دپاره ثواب حد الله مقرر کړی دی چې په مونځ به دا اجر ورکو، د روژې دپاره الله ورکړ، د دغه دپاره حج دپاره ورکړی دی، د عمرې دپاره ورکړی دی، د نورو اعمالو دپاره الله یو حد خولي چې دومره ثواب به ورکوم. خو چې د روژې معامله راله نو دا دومره عظیمه ده چې الله وایي د دې اجر به زه پخپله ورکوم. نو په نیکو اعمالو کې د روژې چې کم اجر دی الله به پخپله ورکوي، او په بدو اعمالو کې چې کوم د حدود دغه کې د الله وایي د هلکان د هلکانیان دي، الله وایي دا ما ته پرېږده، دوی سره به زه ګورم. الله وایي د دې دپاره حد نه دی مقرر. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث دی، وایي چې کله دا دغه کوي نو اقتل الفاعل والمفعول به. فاعل او مفعول چې کوم دا کار کوي او په چا باندې دا کار وشو، دا دواړه رونیسي او مردار یې کوي. حدیث یو دا دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنه وایي یره داسې کس چې دا چلو کی نو دقه بچه باز رونیسي او مړ یې کوي. او بیا زمونږ په شریعت کې دا ناروا دي چې یو شي سوځي، دا زمونږ په شریعت کې ناروا دي. څاروی به هم نه سوځي، انسان به هم نه سوځي، حیوانات به هم نه سوځي، د دې نه منې شوې ده. بعضې وخت ما ته دا ملګري وي موږ دا مچۍ سوځو، ما یې سوځوی ما دغه سپریګانې مریګانې پرې راغلي، د سوځولو نه رسول الله منع کړې ده. ځکه د سوځولو حکم صرف د الله د ذات دی. الله وایي چې سوځول به زه کوم جهنم کې، دنیا کې به څوک سوځول نه کوي. ما ته وګوره حضرت علی رضی الله تعالی عنه وایي دا ګناه دومره سخته ګناه ده چې دغه حرامي رونیسې مړې کې او بیا یې وسوځوې، ویسوځوې، او بیا د مسلمانانو په مقبره کې مخه خاوې، لرې کې د مسلمانانو د مقبرې نه. ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي تاسو داسې چلو کې چې دا بچه بازان دي دا د هلکانو کار والا دي کې چې څوک مړه شي او توبه یې نه وي ایستی، وایي تاسو د ده قبر کولو کوئ، قبر نو د ده په قبر کې به انسان نه وي، دي کې به خنزیر پروت وي. د ابن عباس رضی الله تعالی عنه لوی صحابي دی.
حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وی تاسو قبر وګورئ نو دی به په دې قبر کې نه وي نو مرګوري تاسو چې قبر کې نه وي چرته بتلی وی الله به اومدي د قوم لوط اغزه ته الله رسولي لازم دې معاشره کې تاسو وګورئ چې هلکان ساتلي دي څوک هلکانو سره ګپونه شپونه او لګیا یې جګړې پې کوي تا خو زموږ معاشره ده ما ته خو پته لګي دا لږ زما دی او دا د ده دی او دا ما ساتلی دی په ده پته خرچه نه کوي او لګیا یې خرچې هم پې کوي او د 15 کالو هلک وایي د 40 کالو هلک سړي سره به ګرځي زه دې پلار ته سلام کوم چې یا د خدای ظالمه ته دومره نښه چې دا د 15 کاله هلک څنګه د 50 والا کالي سره سړي سره ګرځي او بیا چې کور ته هلک راشي ګړۍ هم اچولي موبایل هم ورسره وي ایزیلوډ هم ورته شوي جامې هلک نو ظالمه بدبخته پلاره ته خو یې د ده نه تپوس چې دا د کوم ځای نه راغلی لویه ګناه زموږ د دې پلارانو هم ده دا بې غیرته دي زه یم پاکستان کې خلک ایوارډونه په نرتوب باندې ورکوي زه یم دقه چې دا د کوم هلکانو دا زامن دي او دوی د هلکانو سره پرېښي دې پلارانو له د بې غیرتۍ یو ایوارډ ورکوي دا دومره بې غیرت د بچي تپوس کوه د دې تربیت خو په تا باندې فرض دی نو پلار هم تپوس نه کوي هلکه دا خو ډېرې ښې جامې دی اچولي دي ډېر ښه واسکټ دی اچولی دی ډېره ښه ګړی دی او لاکټ دی اچولی دی ته یې تپوس کوي دا کوم ځای نو لوی مصیبت زموږ په خلکو کې دا دی لګیا یې جګړې پې کوي یار مې ساتلی دی ته د دې ګناه نه خبرې ای سار مې یو حدیث کته قسم په خدای وي په څلورو موقعو باندې الله رب العالمین د غضب او د قهر انتها وي قهر او د غضب انتهایی وي به یو په هغې موقع باندې چې کله هلک د ځانه د جینۍ دا لباسونه واچي او د جینۍ دا تشبیحات جوړ کړي او دا لوی لوی ویښته او دا شونډې سرې کول او دا روزي جوړولو دا د هلکان کوي دغې وخت کې الله رب العالمین ډېر په غوسه یا ظالمه ته خو ما په یو تخلیق د انسانیت د سړي پیدا کړی تا دا تخلیق ولې بدل کړ لا تبدیل لخلق الله ولې دا الله دا خلق بدل او کومه ښځه چې د ځانه هلک جوړ کړي دغې وخت کې د الله رب العالمین قهر په انتها باندې ځان له دا ویښتې جوړ کړي وي او د هلکانو په شان لګی پینټونو دغې اچولي وي او دریم نمبر چې کله دا لیواتت کېږي نو د الله رب العالمین قهر په دغې څومره قهر وي دا هم درته وایم او څلورم نمبر چې کله یو انسان یو واده کړي سړی چې الله د هغه دپاره د فطرت کومه طریقه د زنانو سره ایښې ده او د هغې نه علاوه هغه په بله طریقه باندې راشي تاسو ټول په هغې باندې پوهې کیمرې هم لګېدلي زه ته داسې نشم دا کولی او دا لوسپیکر بار هم لګېدلي زنانه سره څوک په هغې اړخ باندې دغه وکړي دغې وخت کې د الله قهر دومره په غضبي چې ویې وایي دې اسمانونو کې د اسمانونه د الله د دې قهر او د غضب د وجې وایي صورت اخلاص شروع کړي او ځمکه الله ته وایي چې الله دې سړي باندې ما ورچې نه چې چیخلي کړم وایي غرونه الله ته وایي چې موږ پې ور واچوه چې موږ یې رله چیخلي کړو وایي اوبه دریابونه الله ته وایي چې نن ته دومره په قهر یې موږ ته یې پرېږده خو د الله رحم او د الله کرم په انتها دی چې موږ ته صبر کوي نو وروڼو د دې څیزونو نه تاسو ته کشر پل ته خصوصا په منت او په زارۍ باندې هم د دې څیز د مشرانو ته هم د دې څیز نه ځان ساتئ زموږ د تباهۍ او د بربادۍ لوی ذریعه ده دا وګورئ د خپل دغه کې وګورئ دا اجلاګان دا خو ملکان دي لګیا یې ډلې ډلې اجلاګانو له به رواني یا د خدای ظالمه د خدای قهر او غضب له دغه ورکړې او یو قسم دا اجلاګان یې خوښ وي د تېر ورځو کې زه بار ولاړ وم اوس ټپې ټپې داسې روانې دي نو ما دې ملګرو ته لکه دا دې شپې ته ګوره دا خو 9 بجې دي دا خلک چېرته روان دي نه خو زما دا ملګري هم ډېر زیات دغه دي رزیلان شاني ما ته وایي دا اجتماع له روان دي نو ما راځئ موږ به ورسره لاړ شو که نه وایي نه دا بل اجتماع له روان دي هلته اجلاګان ګډېږي دا خو تاسو د الله قهر او غضب له قسم په خدای دعوت ورکوئ د خدای او د رسول خاطر وکړئ دا اجلاګان دا خو ملکان دي تا دله ورغلې او پیسې پینولې او لګیا یې ورته ولاړې د خدای قهر او غضب له دې دغه ورکړی نو الله رب العالمین په دې څیز باندې ډېر زیات خفه کېږي زه اکثر دا خبره کومه چې الله رب العالمین قومونه غر کړي دي ډېر قومونه یې غر کړي دي د حضرت عادیان یې څه چل کړي زلزله یې پرې راوسته یو عذاب باندې مړ دي سمودیانو باندې چغه والې شوې ده فرعون په اوبو تباه شو شعیب علیه السلام قوم باندې الله اور راوورو
نمرود الله په ماشي مردار کړ. دا ټول قومونه الله غرق کړي دي. خو چې کله د لوط علیه السلام د قوم معامله راله نو څه چل وکړه الله رب العالمین؟ خو بس یو چغه د جبریل ډېره وکړه. الله وی نه 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 په یو چغې چېرته پرېږدم. الله پې 15 عذاب راوستل. قرآن کې دي ګوره قرآن. فاخذتهم الصیحة مشرقین. الله پې د اشراق په دې وخت کې جبریل علیه السلام چغه وواله. بیا الله زلزله راوسته 2 نمبر. بیا 3 نمبر الله د ځمکې نه اسمان ته وخیژل. 4 نمبر الله رب العالمین د اسمان نه په ځمکه وردن نه کړل. او 5 نمبر پې الله په قرآن کې دی الله پې د کاڼو باران وکړه. 15 عذاب. دا ولې دارونو د هغې غټه وجه دا وه چې دغه بدبخته د دوی دا ګناه داسې وه چې د الله قهر لی دعوت ورکړو، د الله غضب لی دعوت ورکړو. الله وی ګناهونه معاف کومه ټیک ده، خو ګورې چې د حد د ورتېر شي نو بیا زما قهر او غضب هم ډېر زیات دی. ان بطش ربک لشدید. بیا زما هغه سیوک هم ډېره زیاته ده. نو د دې څیزونه رونو مهرباني وکړئ ځان وساتئ. دا د هلکانو ملکانو دا یارانې او دا غرانې او دا زما لږ دی او دا د دا لږ دی او دا بچه بازۍ دا انتهایي خطرناکه ګناه ده. الله قهر ته دعوت دی. زه یو خبره کوم بس اخیرې خبره کوم. وورې د بل دې زوی ته چې ته لا سترګې خړې کړې یا د بل لور ته ته خړې کړې، ګورې دا یاد ساته، دا ځان سره ولیکه. او دا د امام شافعي صاحب قول دی چې دا زنا ده او دا لیواتت. ګورې دا یو قرض دی، قرض. بل سړي سره دا چلو کو دا یو قرض دی. ګورې دا قرض به رانه الله علي. ستا په نسل کې به م الله دا چلو کړي، ستا په بچو کې به م الله دا چلو کړي. نو زه تاسو ته دا خبره کوم چې دا په ځان رحم وکړئ، دا په دې خپل اولاد رحم وکړئ چې زه د بل لور ته بل خور ته د بل مور ته سترګې خالومه. زما په کور کې خورم شته، زما په کور کې مورم شته، زما په کور کې لورم شته. دا به الله کوي. زموږ حضرت اشرف علي تانوي صاحب مختصر دا خبره کوم. یو خبره لیکلې ده، یو بنجاري دا بنګلي چې خلکو ته اچوي لګیا و سار به لاړ خپلې مزدورۍ نیک سړی و مزدورۍ له لاړ رابه د هغه بچي نو چا ولې یو ماشوم ورکوي زه دا کور وساته دا مو پاله بیړه چې ورته تاسو وایه نه هغه وسات. اگر چې دا زموږ په شریعت کې ښه نه دي، دا یو مسله یاده ساتئ. دا بچي نیوله او بچی ورکول دا زموږ په شریعت کې منې دي. دا به نه کوئ چې دله مې هلک ورکو دله مې هلک ورکو دراله هلک راک. دا منې دي، دا نه دي پکار. اوس وخت نشته چې د دې تفصیل درته زه بیان کړم. نو دا ښه خبره نه ده. دې کې رستو بیا ډېرې مسلې جوړېږي. نو ماشوم یې وله ورکړه د اولاد. نو هغه ماشوم لوېده بابا هم لوېده. هغه ماشوم د ظلموټوب د دغه کې قدم کېښوده. چې قدم یې کېښوده یو ځل کور ته راغی او دا بنجاري چې کور کې ښځې ته وکتل ښځې جاړي. ډېره نیکه ښځې وه چې جاړي دې ورته کېناست. ولې ښځې دا ولې اوس دا جاړي خبره نه کوي او ورته یې نن خو چې دا شروع کوي جاړه. خیر ښځې رضا کړو. دا ولې وایي دا کم بچي چې موږ ساتلي وو او موږ لکه د اولاد ساتلي وو، نن چې راغی نو زما د لاس له سړی پیږي په دې په داسې انداز زور ورکړه چې د ده د زړه اراده ښه نه وه. زما لاس له زور ورکړه چې دا خبره د پلار د بنجاري ته وکړه. هغه په جړا شو او په الله ته په سجده باندې پرېوته. خدایه ما معاف کړې دا معاف کړې. ښځې ورته دا ولې خپې په دې کار خو خپې ما خو دا کار وشو ولې څنګه خبرې. نن چې کله زه بار ته لاړم ما دا بنګړي خرڅول. یو زنانه وی یاره دا بنګړي زما په لاس نه ورځي. نو اوس هم دا بدبخته خلک په دې مارکیټونو کې لګوي دي ښځو ته بنګړي اچوي. اوس هم کوي دا. نو یا زنانه ما ته وي چې ما ته دا بنګړي واچوه. نو چې هغه لاس راکړو نو انسان سره خو نفس او شیطان شته. نو ما هغې لاس له داسې د شهوت او د زړه د بد ارادې په طور باندې زور ورکړه. نو چې ما هلته د بل لور له زور ورکړه دلته زما ښځې دی زور ورکړه. دا روڼ ګورې یو قرض دی. دا مه کوئ. دا چې زنانه ته ځان ورلنډې دي زنانه ته ګورې نو ځان تصور کې خپل اولاد هم راولئ. رسول الله مبارک ناسو یو کس مسلمان شو. چې یو کس مسلمان شو نو و یا رسول الله زه خو مسلمان شم د دین چې څومره احکام دي منم، مونځ روژه حج زکات چې څه منم.
خو ماله به د یو شیز اجازت راکې ځکه په ما دا نفس ډېر زورور دی اتأذن لی فی الزنا حدیثو کې راځي ماله به د زنا اجازت راکې چې د خولې نه د زنا دا لفظ ووته صحابه پې فصاح الناس صحابه پې راغوټه شو ته د رسول الله مخکې دا وې نبي علیه السلام ورته پرېږدی وی تاله د زنا اجازت درکم وی یا رسول الله وی ښځه زه د زنا اجازت درکوم خو په یو شرط کو د یو سړي راپاسي او دا زنا ستا مور سره کوي ته به دا وګڼې وی نه زه هم بد ګڼم او بل به هم بد ګڼي وی کو ته دا زنا ستا د خور دپاره ته خوښې وی نه زه هم نه خوښوم او د خور دپاره هم نه خوښوم او بل هم نه خوښوي داسې ورته لور ترور دا ټولې ورته یادې کړې اوهو رسول الله مبارک په لاس کېښوده وایي چې ته د بل دپاره نه خوښې نو چې دا ته چا سره زنا کوې دا هم د چا لور ده که نه دا هم د چا خور ده که نه دا هم د چا مور ده که نه وایي یا رسول الله دا زما د زړه تسکین دی وکړه حقیقت دا دی نو بیا حدیثو کې راځي رسول الله مبارک یې په دې سینه لاس کېښوده او وی خدای پاکه د ده ظاهر هم پاک کې او د ده باطن هم پاک کې هغه صحابي وی ظاهر میں الله داسې پاک او باطن میں الله داسې پاک چې بیا مې په جون کې چرته خپلې ښځې تم داسې دا دغه نه کېده خو صرف د هغې ښځې والې د نکاح په طور باندې به ورلنډېدم ګینې د ښځې نه مې زړه موړ شو نو دا حقیقت تېرو بس زما دا یو خبره ځان ته یاد ساتئ چې کله بچه بازي کې بس دا یو خبره یاد ساتئ نو خپل ورور خپل زوی مال ته مخې ته کوه چې کله بل خور ته ګورې بس خپله خور او خپله مور ځان ته مخې کوه پته به تر لګي الله رب العالمین موږ او تاسو ټول د غلطو کارونو نه او د هلکانو د جنکو د دې بدفعلونو د بې حیاونو الله موږ ټول محفوظ کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.